پس امکه کې عجیبې پیښې روانې دي. بشریت هیر کړی چې څنګه د سپوږمۍ پر لور الوتنه وکړي. د ارتمیز 2 ماموریت 4 فضانوردان د سپوږمۍ شاوخوا وګرځول. په دې فضایي الوتنه کې څه نوي دي؟ هیڅ شی. ستاسو څخه ډېرې لا تر اوسه نه وزېږېدلي کله چې فضانوردان لومړي ځل سپوږمۍ ته الوتنه وکړه. په ستنبش کال کې 3 کسان د سپوږمۍ شاوخوا وګرځېدل. پروژه د اپولو 8 په نامه وه. د 500 کلونو وروسته خلکو هغه څه بیا تکرار کړل چې مخکې ترسره شوي وه. په تیر وخت کې بشریت د سپوږمۍ په اړه ډېرې هڅې کړې. په ستنبشي د صدمو کلونو کې تقریبا هره میاشت یوې الوتکې سپوږمۍ ته روانه شوه. په یوه کال کې به لسې الوتنې هم ترسره شوي. اتوماتیک سټیشنونه د سپوږمۍ په مدار کې ګرځېدل. الوتکې د سپوږمۍ پر سطح ناستې شوي. روبوټانو ګر شمېر اندازې ګیرې ترسره کړې. د اتوماتیکو ماموریتونو له سود څخه ډېرې د دې سیارې په اړه هر اړخیزې څېړنې کړې دي. بشریت د سپوږمۍ پر لور داسې برید وکړ لکه څنګه چې د دې پر بینس د ځمکې ژوند پورې تړلې وه. تر نن ورځې پورې سپوږمۍ په حقیقت کې د الوتکو او فعالو سټیشنونو د توتو سره ډکه ده. سپوږمۍ د روبوټانو تر ټولو قیمتي قبرستان دي. له لومړۍ فضایي الوتنو پیلیدو راهیسې بشریت د معلوماتو لوی مقدار راټول کړی دی. علم د سپوږمۍ په شاوخوا شرایطو، د سپوږمۍ په څنګ کې او د سپوږمۍ په لاره کې ښه پوهیږي. پخوا ساینس پوهانو د راتلونکو سپوږمۍ بنسټونو په اړه په زره پورې خبرې کولې. د دې په اړه چې کوم قوي تلسکوپونه به په سپوږمۍ کې نصب شي، څنګه به په سپوږمۍ کې د ټیټې جاذبې شرایطو کې نوي مواد تولید سي، څنګه سپوږمۍ د نورو سیارو د کشف لپاره د ترانسپورت مرکز سي. هر څه تیارو، راکټونه، فضایي کشتۍ، فضایي لباسونه، د ژوند د ساتنې سیستمونه، اړیکه او نورې تکنالوژۍ. خو بیا د سپوږمۍ پر لور الوتنې ناڅاپه پای ته ورسېدې. پرته له کومې وضاحت. د اوږدې لسیزو لپاره د سپوږمۍ په اړه یوازې هیر شو. اتوماتیکي وسایل د سپوږمۍ پر لور لیږل بند شول، لکه چې بشریت د لوبو څخه خسته شوی وي او سپوږمۍ بېخون شوی وي. د سپوږمۍ پروژې د یو خسته کوونکي لوبې په څیر پرېښودل شوې. نن ورځ د سپوږمۍ په اړه دلچسپي بیا راژوندۍ شوې، مګر داسې ښکاري چې معاصر ساینس پوهان او انجنیران ناڅاپه هر څه هیر کړي چې مخکې یې پوهیدل او کول. ولې نوې راکټ سپیس لانچ سیستم جوړول اړین دی؟ مخکې یوه غوره راکټ ساترن 5 موجوده وه. راکټ په بریالیتوب سره خلک سپوږمۍ ته وړل. نن ورځ موږ فضانوردان او بارونه نړیوال فضایي سټیشن ته د 960 کلونو په ترڅ کې جوړ شویو ککتیو له لارې ولو. هغوی په ښه توګه کار کوي. جوړجت تر ټولو لوړ اعتبار ته رسیدلی دی. ولې د سپیس شاتل د برخو څخه نوې راکټ جوړول اړین دی؟ ورنیر فون براون خپله لویه راکټ ساترن په 15 کلونو کې جوړه کړه. د فون براون سره حتی یوه حسابګر هم نه وه. هغه یوازې د کلمې او خط کش درلود. او په 15 کلونو کې یوه قوي راکټ د پیلمیز ته غږېدله د اور د جریانو سره. سپیس لانچ سیستم له سکاله جوړ شوي. د سپیس شاتل د برخو څخه یوه نوې جوړجت جوړول. په سوپر ځواکمن کمپیوټرونو کې محاسبه کول او تل د چمتووالي نیټې ته ځند ورکول. د سپیس لانچ سیستم پرختیا د یوې کوچنۍ دولت بودیجې ته ارزښت درلود. په پایله کې بشریت هیڅ نوي شی نه دی ترلاسه کړی. هغه څه چې مخکې لاسته راغلي وو تکرار شول. مخکینی ارتمیدا 1 ماموریت لا هم یوه عجیب شاته تګ وه. دا یوه بې پیلوته الوتنه وه. کښتۍ د سپوږمۍ شاوخوا وګرځېده او ځمکې ته راستنه شوه. په کښتۍ کې مانیکنونه ناست وو چې په حفاظتي جلیکو کې پوښل شوي وو. د دې کدو دننه د تابکاري او بارونو د اندازه کولو لپاره ګر شمېر هڅهګر پات شوي وو. لکه چې موږ له هم په دې نه پوهیږو چې آیا انسان په سپوږمۍ ته د سفر په ترڅ کې ژوندی پاتې کیږي که نه. خو د سپوږمۍ ته د الوتنې اغیزه پر انسان باندې له اوږدې مودې راهیسې په ګرو خلکو کې مطالعه شوې ده. 50 کاله مخکې په سپوږمۍ او شاوخوا کې بوسچر کسان تیر شوي وو. دوی ټول د الوتنې وروسته ژوندي پاتې شول. هیڅوک د تابکاري له امله نه دی مړ شوي. ځینې له هم نن ورځ ژوند کوي. لکه بیز اولدرین، دویم انسان چې په سپوږمۍ کې قدم کېښود، ډیر خوشحاله زوی. ولی باید مانیکنونه په حفاظتي جلیکو کې ولیږو؟
آیا موږ د تابکاري څخه ویره لرو چې څو کاله مخکې خوندي وه؟ په زر 2007 کلونو کې نړۍ د سپین او تورو پردو مخې ته ودرېده. خلک باور درلود چې ژر به موږ د رخصتیو لپاره سپوږمۍ ته الوتنه وکړو. د بل سیارې ته د سیاحتي سفر تصور نږدې راتلونکي ښکاره کیده. اوس 50 کاله تیریږي. خو د سپوږمۍ لپاره زموږ لپاره نن ورځ د منځنۍ پیړۍ خلکو لپاره په څیر نه رسیدونکې ده. څه روان دي دا پرمختګ نه دی. دا د هالیوود په څیر د فلم بیا جوړونه ده. د زرو کیسو بیا اخیستل د ځوانو لیدونکو لپاره د نو ځانګړو اغیزو سره. په حقیقت کې د اپولو د ماموریتونو لړۍ یوه تیاتر ننداره وه. د خلکو سپوږمۍ ته د کښته کېدو صحنه په یو استودیو کې اخیستل شوې. دا په رسمي عکسونو کې ښکاره لیدل کیږي. خو مهمه دا ده چې د خلکو د سپوږمۍ ته د الوتنې لپاره په بشپړه توګه د فوق العاده درنې راکټ اړتیا نشته. څه حیرانونکې خبره. نو بیا ولې دا جوړوي؟ موږ باید د دې پوښتنې په اړه پوه شو.